إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو او داغه د سیرت د وضاحت په سلسله کې د مبارک درسونه او بیانونه او تقریبا سوار لسیا 15 میاشتې وشوي چې دا سلسله موږ شروع کړې وه. والله سبحانه وتعالی توفیق راکړي د دې د پوره کولو او دومره ښایسته او خوندور سیرت چې انسان په وخت باندې پوه نشي. او دا صرف دغه یو انسان سیرت دی چې دا په سړي باندې دومره خوږ لګي او بار بار سړی وي چې کته مې او اورېدې مې او زده کولې مې. نور چې کوم سیرتونه د بل چا نو هغه انسان د څه وخته پورې واوري، خو بیا د ډېر اورېدو د لاسه د هغې نه بیا تنګ شي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت هغه سیرت دی چې د دې په اورېدو سره انسان نه تنګېږي او نه په دې باندې مړېږي. والله سبحانه وتعالی د مرګه پورې موږ د دې سیرت سره مصروف ساتي. اخرنی خبره موږ دغه کوله چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو د دې چې کعب ابن الاشرف يهودي خبيث به څوک به مردار کی دغه وجه سوا او بیا غزوانان چې د محمد ابن مسلمه په مرګرتیا کې او داغه په مرسته کې او هغه په دې ټولګي باندې مشرو او یو څو ځوانان د سره ملګری شو. دوی دا کار څنګه کړو او څنګه د کعب ابن الاشرف هغه سر د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راوړو. دا غینه بعد دا خبره مونږ کړې و اخره کې چې يهودو د پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ملګری دوی خطا قتل لري، خویخ دي ودنه دي، او بل د ملګری د پاره هر قربانی ته تیار دي. نو دوی غلی شو په ظاهره کې او د سره د تپوسونه کو چې زمونږ د مشر چا وجل دی، ولی وجل او څنګه وجلې. نو یری د لاسه غلی پاتې شو. دا غلی کې نهسته دي لپاره نو چې یعنی دوی مسلمانانو سره روغ شو، بلکې دا غلی کې نهسته د دوی دا هم یو يروا او یو چلو د عرضی وخت پورې یا یو وختي تور. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د يهودو نه بیا فارغ شو لک ساتله او لک وخت لپاره ځکه چې ویری دو غلی شو. نو بیا د بهر نه چې کمی خطرې وي مدینې ته او مسلمانانو ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غیب مبارک سوچ او فکر شروع کو. په دغه وخت کې یو غزا را پیښه شوه چې هغې ته ویل کېږي غزوة بحران یا بحران. غزوة بحران په دې کې 300 کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې غزا کې مشرو د دې قائدو د ربیع الثانی په میاشت کې یا د ربیع الاخر په میاشت کې او دریم کالو د هجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو زمکه ته لاړ، یو زمکه ته سفر وکړ چې هغې ته ویل کېږي بحران یا بحران. او دا حدیث زمکه ده چې هلته معدنیات به هم میلاوېدو. اختلاف دی د علماو په منځ کې چې د دې غزا وجه څه وه. بعضو دا ذکر کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چا دا خبر راوړو چې بنو سلیم خاندان والا یا بنو سلیم خاندان والا خلق را جمع کړي دي او په مدینه باندې د حمله سوچ کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا غوی مخې له ووتو. بعض وی چې نه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قریش په سیالته وته او د علاقې ته تله او هم دا خبره چې دا واضحه ده ځکه چې دغه طرف ته د بنو سلیم خاندان کورونه دغه علاقه کې نشتی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته دی په قریش پسې او دا خبره موږ ذکر کړو چې جهاد په دوه قسمه یو جهاد الدفع دویم جهاد الطلب جهاد الدفع هغه چې کله دشمن راشي په مسلمان باندې د خپل دفاع کوي او جهاد الطلب هغه چې مسلمانان د خپل طرف نه اقدام وکړي نو په دې کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په قریش پسې وته او بحران علاقې ته او بحران زمکه ته تلو الته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه میاش پوره کړه د ربیع الثانی د میاش او به جمادی الاولی د میاشي مالته تیر کړی و بیا مدینه ته واپس راغی خو بده کې جنگ نه دی شوی په دې غزا کې جنگ بالکل نه دی شوی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته دی او 300 کسان وسره ملګریو او الته یو نیمه میاش یا تقریبا صد پاسه یا سکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم الته تیر کړی دا د دین دشمنانو ته او بیا واپس راغلی دا غینه بعد یو سریه په دغه ټیم کې پیښه شو او غیته ولکی سریه زید بن حارثه رضی الله عنه ما تاسو مخ کې کله چې موږ د غزواتو د سیرت شروع کوو نو موږ فرق بیان کړو په غزا کې او په سریه کې او په معرکه کې نو سریه هغه د چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس کسان ولېګل او هغه په خپل و پکې نو د احد د غزا نه مخکې چې کامیاب کم جنگ شوی دی او کم کامیاب سریه ده احد ته نږدې او د احد نه بالکل مخکې غدا ده سریه زید بن حارثه رضی الله عنه په دې کې دا جمادی ثانی په دې میاشت کې را پیښه شوې ده او د هجرت دریم کالو دین خو یو دا خبره واضحه ده بار بار موږ تاسو ته وایو چې تسلسل ته وګورئ د دې غزواتو او د دې جنگونو چې څنګه مسلمانانو قربانیان ورکړي د دې دین لپاره او د دې اسلام لپاره د خو موږ تاسو په میراث کې پاتې شوی دی د کچته موږ تک خطاون تکیو کو نزان راته به دي شخکاری زمانه اوچت مسلمان بل نشتی او کله دین د پاره 2 روپۍ ورکړي نو به خلاص سو خبري نشي کوله چې موږ له 2 روپۍ ورکړي داغه مسلمانانو چې دوی ناس نه دي دیو زین راځي بل زی ته زی دا غین راځي بل زی ته زی دا غوي جوړو د دین د پاره دومره قربانیان ورکړي دین چې موږ ته رسیدل د الله توفیق نه بعد د دې صحابه کرامو په قربانیانو موږ ته رسیدل او د دوی ویني پټوي شوی د دوی غوخي په ټوکړي ټوکړي شوی هغه ماشومان به کې قربان شوی د هغه بیبيانی به کې قربان شوی بیا دغه نه بعد د دین موږ ته دي سره رسیدل دا کو سغوي وي ولې غوي بری دین باندې بزان دي سمړ کوزه کې چې دین قدر وته معلوم او موږ ته ریال روپی قدر معلوم دی چې دی په سړی سحر وزي د شپې راش نو څومره سخته په تیری نه قدر ته معلوم دی نو ځکه به د ریال روپی قدر خلک څنګه کې تاسو ته پته ده نو صحابه کرامو د دین د پر ډیره قربانیان ورکړي او دا غوینه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې سریه غداو چې قریش والا په ډیر سخت استرابي حالاتو کې داغه وخت نه چې کله بدر په غزا کې د دوی مشران هغه مردار کړی شي نو بیا دغه دریم کالو د هجرت چې د ګرمۍ موسم راغی او کته واستیادی موږ د خبره ذکر کړو او د سیرت په اوله کې اقتصادي حالات د مشرکانو نو پای کې موږ د خبره ذکر کړو چې دوی غټ اقتصاد هغه په یو 2 سفرونو باندې و رحله الشتاء والصيف یو سفر د جمی او بل سفر د وړي نو دوی به په جمی کې چې د یمن طرف ته تلو یا د حبشې طرف ته تلو او په وړي کې به دوی د شام طرف ته تلو هغه خلاقه نو د دوی سفرو او د دوی تجارت او ټول کاروبار اکثر هغه د قود دوی ده نور دوی دي سپو خلک نو چې صفن وته معلومو یا سکار وته خاص معلومو د تفصیل موږ سره مخ کې تیر شوی نو کله چې د وړي د موسم راغی
نو دی راتلو سره په دوی باندې بل غم راغی. یو غم خو هغه دی چې مشران مردار کړی شوي دي او په موږ باندې حملې شوي دي، خو دا اوس بل غم دی چې دا څه وکړو. نو صفوان ابن امیه دا خبره وکړه، او صفوان ابن امیه دغه کال لا مشرکانو مشر کړو په دغه تجارتي قافله باندې د دې موسم د پاره چې هغه د وړي موسم. نو صفوان ابن امیه دا خبره وکړه چې ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، يروي دې محمد صلی الله علیه وسلم او د ملګرو زمونږ تجارتونه په موږ باندې ګډوډ کړی ټول. فما ندري كيف نصنع باصحابه، دې ملګرو سره ګورې سي چلو. هم لا يبرحون الساحل، الساحل چې کوم لار ده، ساحلي لار چې کوم ده دریا په غاړه چې زی شام طرف ته او په مدینه باندې تیری، د دې ځینې دوی اخوا دي خوا کیږي نه. اکثر هم دوی د قضیه کې ګرځي را ګرځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګری یادول. او دغه شان بل مشکل دا دی چې په دې ساحل باندې چې کوم خلک اوسېږي او په دغه لار باندې نو هغه یا خو مسلمانان شوي دي او یا چې د هغوی سره معاهدې کړي دي، د هغوی سره لوزونه کړي چې موږ به تاسو څه نه وایو، تاسو موږ ته څه نه وایئ. فما ندري اين نسلك، نو اوس موږ ته پته نشي کومه لار لاړ شو. دا خو معروفه لار ده د تجارت، او هغه مسلمانانو راټینګه کړي د نو اوس وکړو. وإن قمنا في دارنا، او کچته موږ دغه شان کینو به خپل کورونو کې اکلنا رؤوس اموالنا، کم مال چې موږ سره دا مو خو ختم بشي، راس المال به موږ وبېلو. فلم يكن لها من بقاء، دا مال به پاتې نشي. او زموږ ژوند خو په مکه کې چې کم دینو علی التجاره الى الشام في الصيف، زموږ ژوند خو روان به دی چې موږ د وړي په موسم کې چرته ځو، موږ شام ته ځو. خیر د دوی په منځ کې دا مسله روانه وه او د یو بل سره بحث و بحثه کوله چې څه کوو. په دې کې یو کس راپاسېد چې هغه نوم الاسود ابن عبد المطلب. اسود ابن عبد المطلب راپاسېد نو ورته ویې زه له دې یو مشوره در کوم. هغوی څه وویل لار بدله کړه. هغوی کومه لار وویل؟ د عراق لار روانه. د عراق دا لار صحیح ده چې ډېره اوږده ده، خو دا د نجد علاقه کې وځي او تا به شام ته رسوي بیا په آخره کې. او نجد علاقه دې ته وایي دا مونږ چې اوس کوم ځای کې یو دا قسیم او ریاض او دې د خوش علاقې دې ټولو ته نجد ویل کېږي، او هغه مکه مدینه طایف دې ته حجاز ویل کېږي. نو په دې طرف باندې به ځي، دا لار به تاسو ډېره اوږده پرېږدي، خو دومره ده چې تاسو به ورسئ چېرته؟ تاسو به ورسئ شام ته. نو د مدینې په مشرق طرف به تاسو روان یې، او ډېره دغه لاره ډېر لرې ده د مدینې نه. او زما خو دا مشوره ده. او ته دې کار وکړه. صفوان ته وی د ځان سره یو کس روان کې چې دغه نوم دی فرات ابن حیان. فرات ابن حیان دا د بنو بکر خاندان نه دی، او دته لارې ډېرې ښه معلومې وي، خصوصا دا لار. نو دا سړی زه پېژنم دی په دې لاره باندې ډېر تکړه دی او پاتې شوی دغه ځای کې. دې ځان سره ملګری کړه او دغه طرف ونیسه، به شام ته به دې ورسي. هغوی صحیح ده. صفوان ابن امیه د قافله روانه کړه د شام طرف ته په دې نوي لار باندې او په دې نوي روډ باندې. سبحان الله، بیا هم خبر مدینې ته ورسېد. او هغه داسې چې سلیط ابن النعمان د مسلمان شیخ رضی الله عنه دی په یو مجلس کې ناسو د نعیم ابن مسعود الاشجعي سره یا د نعیم ابن مسعود الاشجعي سره. او د په وخت کې مسلمان شوی نو د نعیم ابن مسعود په وخت کې نو مسلمان شوی. نو د سلیط ابن النعمان د سره په مجلس کې کېناستو، غب شپ لګو. نو دوی دوه شراب سکل، او دا دینه مخکې چې شراب دغه وخت کې شراب حرام شوی نو شراب اسکل. نو کله چې دا نعیم خنه ششو په دې شراب کې، نو دغه ته پوښتنه کو سلیط وي سنوي څه ته نه دیات. ناغه د ټول مسله بیان کړه. یوه خبر شوه ما چې د قریش یو قافله روانه ده په پلانې لار باندې او د شام طرف ته، او زمونږ نه موږ دا فیصله په دیو کړه چې مسلمانان د قافلې نه پریری او نږدې لار خو دې ته واضحه. نغه ټول قصه په نشه کې بیان کړه. څنګه چې دا خبره سلیط ابن النعمان رضی الله عنه اوریده، هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم او ټول قصه وته اوروله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سمدس
سل کسان تیار کړو او په هغو باندې یو مشر کو یو ځوان زید بن حارثه الكلبي رضی الله عنه. زید رضی الله عنه ته دوی وزه خو تادی کی بوزي زکه چې لار وګد دو چې دوی ته راګیر کې په لار هغه یا رسول الله پیغمبر او دا غزوانان دي چې دوی د سیب کار خو واړي بس صرف ته یو هدف وته خو دا کار وکوي نور کار به دوی ته پرېده. زید بن حارثه یا رسول الله پیغمبر د دوی راګیرول او د دوی سره مخې ته چې څه خبره تر ده زمون کار دي. زید بن حارثه وته سره سل کسان ملګری او ډیر تیز مزلی وکړو تر دې چې په دې قافله باندې اچانک راغی او دا قافله په دغه ټیم کې ولاړه او بوته د نجد په علاقه کې نجد په دې ځمکه کې الته یو زو د وبو سکو د پاره غیته ویل کېدو قرده. نو دوی دغه ګودر ته ولاړو بیس کړو دمه کړو چې دوی دغه ځکه ناسو او زید بن حارثه رضی الله عنه راغی سره د سلو کسان حمله وکړه په دوی باندې او په هغه ټیم کې دوی سره دي خاص چوکیداران نو د قافلې لپاره ځکه چې هغه چې موږ سم لار بدل کړی د لار خو چاته نه معلومیږي نو ضرورت نشته چې موږ ځان سره چوکیداران وساتو. نو هیڅ مشکل مسلمانانو ته دې کړه نه ځکه چې مخامخ مقابله کې څوک دي شتینه مسلمانانو دا غوینه غمالونه واغستو او سیرت کې راځي چې سره پاسه 1 لک د حدود دینار یا درهم دا وته میلاو شو. دا ګور ډېر غټ مبلغ دی د سرو زرو دا وته میلاو شو. او فرات ابن حیان او د سره دوه کسان نورو د مسلمانانو قیدیان کړو او صفوان او دغه سره چې کوم ملګری او غټول وتختیدو او غمالونه د سرو زرو سامانونه پکې و د سپینو زرو پکې و لوخي پکې و قیمتي دا هر څه پاتې شو زید بن حارثه رضی الله عنه او دغه قافلې. نو دوی روانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له غنیمت ورکو یا رسول الله دا دغوی مال او دا دغوی کسان دي دا دوه دي مقیدین کړي د دریم چې کوم د فرات ابن حیان د بوتلاری مخوي دا دوی دلیل دلارو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دعوت ورکو نو فرات ابن حیان رضی الله عنه مسلمان شو. او اسلام انسان د کم ځینه کم ځی تر واړی ورته کافر دی او چې مسلمان شو اوس رضی الله عنه. فرات ابن حیان مسلمان شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاسونو باندې خبر مکی ته ورسېدو. صفوان ابن امیه واپس لاړو د بل غم راغی په قریش باندې ورستو د غم د بدر نه غټ غم پیراغی او خپ تشویش کې پریوتو دولاري وسره وی بس د قریش سره اوس دولاري درې مې نشتی یو دا چې یا خود خپل تکبر او لوی پریدي او لاړ شي د مسلمانانو سره صلح مصالحت کې د خبره غلي کی او یا بدی سي جنگ کوي چې د هر سبب کې وبل طرف واړي. هغه دا ولنی لار غوړه نه کړه مسلمانانو سره د صلح نه ودا نه کو خدای دویم کار وکاو دیسی او حمله موږ مسلمانانو باندې کوو چې دغه خ زور او جټکه ملو شي د مسلمانانو ته او دا مقه زور او جټکه کوم چې ملو شو مسلمانانو ته په کوم غزا کې د وحود په غزا کې دا ولنی لار غوي غوړه نه کړه دغه چې ولنی کې غوي کمزوري راتلو او زموږ دانه د خوغه چې مونږ کمزوري راشو مسلمانانو ته. دا سریه چې کله واپس را مدینه ته او مکی ولو ته خبر ورسېدو د دینه بعد سیرت شروع کیږي د احد د غزا غزوه احد د احد غزا. دا ټکی چې انسان ووري په سیرت کې نو د دې ټکی سره وسره ودرېږي ډېر ناشنا عجایبات ایمانیات مصیبتونه غمونه خوشحالیانی هر څه لیدې شي د په دې غزا کې. دا غزا ده چې زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاخ په دې کې زخمی شو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی شو زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تندې دې کې زخمی شو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کې راولېدل زنګونی زخمی شو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خبره مشهور شي او چې هغه چا وجلې او په دې غزا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه شهید شو
او نور داسې ډېر اوچت مؤمنان هغه په دې غزا کې شهیدان شي. دیو تاریخي غزا ده. غزا د بدر تاریخي په دې ده چې اولنې جنگ د کفر او د اسلام په منځ کې، خو غزا د احد بیا ډېره تاریخي ده په دې چې دې کې ډېرې سختي مسلمانانو ته ملاو شوي، په دې کې سختي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو شوي، په دې کې مسلمانان سم الله سبحانه وتعالی په دې امتحان کې سم خوځولي. وزلزلوا زلزالا شديدا، الله وی زلزله پر راغلی و سم زلزله د مؤمنانو ټول خوځولي. خدای مؤمنان دي چې دوی په دې زلزلو کې د فتنو په دې زلزلو کې د امتحانونو په زلزلو کې او د مصیبت په زلزلو کې داغه مؤمنان دي چې دوی په ایمان باندې زلزله ناراضي، او داغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه ګډوډ کیږي، او داغه مؤمنان دي چې دوی ایمان نه کمزوري کیږي، او داغه مؤمنان دي چې دوی عهد کړی د الله سره چې موږ ستا په دین باندې مرو او که ژوند تیرو هغه مستاد دین د پاره تیرو. غزوه احد یو غټ سیرت دی د احد د غزا، او په قران کې الله سبحانه وتعالی د دې غزا ډیر ناشنا تفصیل بیان کړي، ناشنا تفصیل الله بیان کړي، او ډیر زیات آیتونه د دې غزا په باره کې راغلي، او هغه مصیبتونه چې کوم په مؤمنانو راغلي په دې غزا کې الله دا غیر ډیر حکمتونه ذکر کړي. یو حکمت الله ذکر کړي په سورۃ آل عمران کې، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. الله یې زره ښکار کول غواړي مؤمنان، ځکه دا غزا ډیره سخته. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، او الله غواړي چې د مؤمنانو کې شهیدان جوړ شي. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله غواړي چې په مؤمنانو باندې امتحان راولي چې دوی د ایمانونو خپاک شي، ويمحق الكافرين، او الله غواړي چې کفر او کافران ختم کړي. نو د ناشنا غزا وا او په دې کې ناشنا سختي او مصیبتونه راغلي دي په مسلمانانو باندې. الله ګواړي په دې خبره باندې چې ما خام منځنه بعد چې کله ما د دې سیرت په باره کې سکتو، زما طبیعت هغه وخت نه بس ټول سوچ او فکر مې دغه مسلمانانو په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره سختی تیری کړي زموږ د پاره، د دې اسلام د پاره او د دې ایمان د پاره، او نن موږ په صحال یو زموږ د ایمانونو صحال له الله سبحانه وتعالی د دې اوچتو انسانانو په نقش قدم باندې موږ روان کی، او الله سبحانه وتعالی د دې خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. غزوه احد او د احد غزا قریش مالک صد مخکې تاسو ته وی چې هغوی ته غمونه او مصیبتونه ډیر شي، خصوصا د بدر په غزا کې چې هغوی سره کم حال مسلمانانو کړو، او دا غینه بعد بیا په منځ کې په غوی باندې گزارونه شوي دي چې هغه تفصیل مونږ بیان کړي، او په اخره کې په خټه کې وبخډيري شوي چې کله سریه زید بن حارثه رضی الله عنه هغه دا وینه مالونه واغستو، او هغه بیا په شرمونو و شرمول. نو قریش اتفاق وکړو چې موږ به د مسلمانانو سره دیسی جنگ کوو چې باغی کې به منګه ځان خاوري کوو، او د دې لپاره چې ډیر کم ګرم خلکو او غوی په دې کې ډیره حصہ غستنو، هغه اکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان ابن حرب په وخت کې هغه مسلمان شوی نو رضی الله عنه، او عبد الله ابن ابي ربيع. دا هغه کسان دي په قریش کې چې ډېر سخت ګرم د جنگ لپاره، او د نور خلک یې را ګرمول. ناولنې کار دوی دا وکړو د جنگ د تیاری لپاره چې کومه قافله چې د ابو سفیان کامیاب شي او د مسلمانانو د لاسونو نه وتی و، هغه لپاره مسلمانان وتی و، به دغه د لاسه د بدر غزا را پیښ شو،
هغه قافله خو روغ رمټه مشرکانو ته ملو شي او باغی کې چې دین موږ د تفصیل باندې کړو چې زر او خانو او باغی کې 50,000 دینار نو ولنې کار د قریش مشرانو دو کو چې د اتفاق کو چې دا قافله به هم دغه شانی څنګه چې دا د دینه به یو روپۍ مسوک ناخلی د ټول مال به خرچ کیږي د مسلمانانو په خلاف په جنگ کې الله سبحانه وتعالى باغه موقع باندې د آیتونه نازل کړو ان الذين كفروا ينفقون اموالهم الله کافرن خرچ کوي ليصدوا عن سبيل الله د دې لپاره چې د مؤمنان واړی د الله د دین او د خلق منه کې د الله د دین فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله دا مالونه بم دوی خرچ کی او دې خرچې د لاسه دوی په حسرتونو ندامتونو کې پریوسی ثم يغلبون او بلدا چې مغلوب بم شي مؤمنان به غالب شي دا غینه باندې بیا عام اعلان وکړو وکسوکم موږ سره مرسته کول غواړي نو مرسته وکړي غټ غټ خاندانونه قبيلي چې کوم په خو شاکي وغه ته اعلان وکړو وي زمونږ اراده د یو غټ جنگ د مسلمانانو په خلاف نو کسوک موږ سره مرسته کول غواړي نو کوي لکه کینانه خاندان او د شان اتهامي علاقه ولا چې کوم خلک ټول را ګرم کړو او په وخت کې صفوان ابن امیه یو کارو کو یو شاعر ابو عزه چاته د شاعر باره کې معلوم دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدر د غزانه چې کوم قیدیان راوستي نو دی په کې بیا پرېخو د بغیر د فدینه په ما په بیا سنوي د ویزه سنوي نو صفوان دا کارو کو چې دا ابو عزه شاعر ته دا وی چې تبه د خلک را ګرمه نه هغه خپلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د فدینه پرېخو او په یره کې مو نو دوله لالچ ورکو دا وی که زه د احد د غزانه روغ رالم واپس صفوان وته وی که زه د دې جنگ نه واپس روغ رالم نو زما تاسو سره د لوز دی چې دومره به مالدار کومه چې ستا بچي او نوسی او کړوسی دی بم دغه مال خوري د دې درس هغه په دې کې راغی نو بس هغه شروع کړ په شعر او شاعري کې به د خلک را ګرمول او یو بل شاعر وسره مرګره کو چې د غنوم مصافع ابن عبد مناف الجمحي هغه سره مرګره کو وي تاسو دوانو به دا کاری په دغه ټیم کې خصوصا ابو سفیان ډیر غوسه کې وجه دا و چې غزاره په خشي وکړه او استیادي تیر شوی درس کې مو بیان کړو غزوه السويق او باغی کې د چې کوم مطلب او کوم هدف هغه پوره شوی نو الټه دوی چې ځان سره سوړو هغه د دوی نال تاسو شو هغه تیم ځای شو او ماته خبر وکړه چې بیا د اخیرنی جټکا چې کوم دوی ته ملاو شو او هغه سریه د زید بن حارثه رضی الله عنه دغه د لاسره دوی هغه غم او مصیبت او غسوچ او فکر هغه ډیر زیات شو نو خپ جوش او جذبه کې قریش خپ جوش او جذبه کې د بدل غستو د پار نو کله چې د ډیر وخت نه دوی د ترتیب روان نو دوی د ترتیب روان کړي د ډیر وخت نه د کسانی را ګرمول نو 3000 کسانی د ځان سره برابر کړو 3000 کسان خدا عام کسان نه دي ټول هغه 3000 چې دوی خجنګ کولې شي او خطه کړی دی په جنگ کې او چې کم د 3000 یا د قریش نو یا د هغه کسانو سره چې دوی سره معاهده کړی وي او دوی حلفا کې راتلو او یا د حبشي علاقې کسانو سره پکې ملګری شو تر دې چې بعضو مشرانو د قریش دا خبره وکړه وي موږ به د ځان سره زنانم بوزو د دې جنگ د پاره وجدا ده چې د دې د لاسه زموږ جذبه ډیریږي نارینه د خپل خزي په دفاع کې ځان خوري کوي او ځان ختمي نو چې کله موږ د خپل زنانو ته ګورو چې موږ سره زنانم راغلي او په ځل کې د سوچ راشي چې دا خو د مسلمانانو په لاس ورشي نو په موږ کې به غیرت هغه را تازه کیږي او زموږ جذبه هغه به ډیریږي نو د ځان سره 15 زنانم بولي 3000 کسان نارینه د جنگ د پاره او زنانه سودی زنانه 15 زنانه د ځان سره بولي وي د دې لپاره چې دوی د جذبه خروچتي 3000 او خان د اسلحې د پاره وو 3000 او خان د اسلحې وړو د پاره وو او دغه شان 200 اسونه وسره
جنگ د پاره چې میدان ته په دې باندې کوزي او د 200 اسونه دوی د مکې نه د مدینې پورې د احد پورې په دې باندې سوار شوي نه دي چې د دمي چې به د جنگ په میدان کې د خګرمي او زوروري او د شان د ځان سره 200 زغری راغستې وي نو دا هغه مختصر حاصل لري شو چې 3000 کسان د جنگ د پاره 15 زنانه سو خاندي 3000 اسونه 200 چې باغی باندې دوی سفر د احد پورې نه دی کړي او زغری سودی وسوا او عام قیادت د دې جنگ د مشرکانو طرف نه غد ابو سفیان پلاس کېو ابو سفیان رضی الله عنه لازم بو رضی الله عنه وی صحابي او شیعاګان چې دا اعتراض کوي چې دا څنګه د خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې جنگونو تراوته او د دا کړي د دغه کړي نو حدیث کې دا راځي چې الاسلام یجب ما قبل اسلام تیر شوی هر څه ختمي نو چې کله د مسلمان شو نو د صحابي شو ابو سفیان او د زوی معاویه رضی الله عنه نو زویم صحابي دی دیم صحابي دی او به ذلور هغه بچا واده ده پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې نو د رسول صلی الله علیه وسلم سخروم دی او معاویه رضی الله عنه د مؤمنانو ماما دی نو شیعاګانو ته منګه دا وایو چې خاور رواله د خپل خلوته واچوي او کډیر سو کوشش وکي چې زمونږه او د معاویه او د ابو سفیان رضی الله عنهما د دوی په منځ کې زمونږ د ژوند د دوی نه بد کی نو ان شاء الله د قیامت سحر براشي خو زمونږ د ژوند بچرته دوی ته بد نشي دا صحابه کرام دي او چې انسانان دي خو دغه وخت پورې دا مسلمانان لا نو ځکه په دې جنگ کې د مشر دی ابو سفیان عام د لخر مشر دی او کم چې شه سوارانو او دغه د پاره 200 اسونه راوستیو نو په دوی باندې مشر چې دی خالد ابن الولید رضی الله عنه او خالد ابن الولید هم دغه واقعه ده چې هغه دغه ټیم پوری مسلمان لا نو او خالد ابن الولید رضی الله عنه د مشرکانو په صف کې خطرناک کمانډر هغه خالد ابن الولید رضی الله عنه او دغه شند د سره اکرمه ابن ابي جهل دم ډیر اوچت انسانو او ډیر پوه انسانو او عام چې کوم د دوی مشر ابو سفیان نو جنگونه هغه پیجندو او جنگونو هغه پیجندو نو دا ټول اوچت خلک او ډیر پوه او تکړه خلک راوتی دی پیرله د دوی طریقه بالکل جدا ده د بدر د غزاغینه هغه شان طریقه دی پیرله نه بلکې دی پیرله دوی ډیر ویخ راغلی دي هغه غزا کې دوی پړاونه واچول سندري وی ډمي وګړولې شراب اسکل ډیر په دغه کې راوتی یو ولنې جنگ د مونږ به ګټو خو دی پیرله دوی دي سینې دی راوتی بلکې کسانی په مکه کې غوړه کړی دي د خالد ابن الولید په شان د اکرمه په شان د ابو سفیان په شان او یو مضبوط لخر د مکې نه روانو چې دغه عدد 3000 کسان او بای کې 15 زنانه وي چې کله دوی بالکل تیار شو او د هر څه په دوی باندې تقسیم شو په مکه کې دوی ته ویل شو تاسو به دا کار کوئ دا کار به کوئ نو وروته د اغه زینه دوی او مخه د مدینه کړه مدینه ته مخ کړو د زړونه الله عالم د دوی په دې زړونو باندې چې څومره په ډک زړونو باندې دوی مدینه ته روانو د بدل غستو د پاره خو سبحان الله بیا خبر را ورسېدو مدینه ته او الله سبحانه وتعالى چې سکی نو سوکي من کولې نشي او سچې سوکي لا يسأل عما يفعل او نتي سوک ته پوس کولې شي فعال لما يريد الله چې سوړي مقه کوي مؤمنان بیا خبر شو او غدیسی خبر شو چې عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم ترا خو په مکه کې او خبرو د حالاتونه او د هر سنه د واقعي د تفصیل نه خبر شو چې دوی غزان تیار کړي دي عسکري حمله وکړي او زبردست حمله وکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تخبر وارته خط ولیکو او ټول تفاصیل او بیان کړو چې دومره کسان دي دومره سره سونه دي دومره وخان دي دومره اسلحه ده دومره بګي زنانه دي او اراده ده دي
د یو کس ورکړه او هغه ته دوی چې څومره زری رسولی شي دا خط پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. نو په هغه سفرونو کې دې کس د عباس رضی الله کم رسول او استاذ چې په 3 ورځو کې دا خط مدینه ته رسوله. په 3 ورځو کې 1500 کیلومتر لار تقریبا دا وهل دا ډیر د زور کار دی او په وخت کې دا عجیبه ده. نو خط راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو او په هغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد قباء کې ناسو ته پوښیو کو کمزې کې دا غوته مسجد قباء کې دی. نو دی رالو دا کسرغه پروسوسم پسې او خط ولا ورکو. رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ویلا خط وای زګي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکل او لوستل دا غره نه ورتلو. ابی بن کعب رضی الله عنه راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کېناستو خط کې جسو ټول تفصیلی وی فامره بالکتمان. نو رسول صلی الله علیه وسلم خبر ځان سره پټه ساته او به لړ واپس مدینه ته پتا دی سره او د مهاجرینو او د انصارو چې کوم مشرانو په خلکو او چتو صحابه کرامو د غوی سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره وکړه او غټول کینول ایمرجنسی حالاتو کې. مدینه په دغه ورځو کې ډیر د یری حالات په جوړ شي چې 3000 کسان روان دي او دومره اوچت لخر روان دي او کمانډران وسره د غټ نو غوی بخپل اسلحه د نه خودي او د کیدو بم د اسلحه سره پسیدو بم د اسلحه سره او منځونه بم د اسلحه سره کول. جمعات ته بدن اسلحه راوړي ځکه چې تیار به په هر ټیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره او دغه د دین د دفاع لپاره او د مدینه د دفاع لپاره او د ځان د قربانولو لپاره به اسلحه د غوسر سلیرش غنټه دا به د غاړې ته پرتی وي تر دې چې کله به د کیدو نو په تولای کې به سره مصلحه پرته و چې پاسیدو څنګه به پاسیدو اسلحه به غاړې ته چوله مسجد نبوي ته به مصلحه راوړه. هغه ورځو کې انصارو مشوره وکړو یو څو ځوانان غوړه کړو یو سعد بن معاذ رضی الله عنه او دویم اسید بن حضیر رضی الله عنه او دریم سعد بن عباده رضی الله عنه او د ټول غوچت صحابه کرام دی واغه وچت ځوانان دي چې تاسو د دوی د شان مکوه دا ځوانان دي چې زی په زی د دوی فضایل بیان شوی دی او بیان بشي په روان سیرت کې. د دریوانه غوړه کړو چې تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور په دروازه باندې ولاړی او تاسو ذمہواری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفاع کول کچا حمله کول نو تاسو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره تیاری هغه بالکل وی دغه کار زمونږ دی او دا زمونږ شرف ته یا رسول الله او یا رسول الله ته پیغام شه د الله توفیق نه بعد چې زمونږ په جسم باندې درووړي دي ناغه به دروړي نور چې زمونږ په جسم کې څومره سایي اخیری وخت پورې نو ته د الله دشمن او ستاسو دشمن د نږدې کېدې نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سره ډېر مطمئن شو چې الله مال دې سه ملګری را کړی دي او دې ځوانان زما چوکیداری ته ولاړ دي. مدینه کم درانه وته لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیبه نیم کسان مقرر کړو بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت یو څو مسلمانان دي چې لګل یو طرف ته بل طرف ته هغه بدلاري معلومولي حالات به معلومول او د خلکو نه به تاسو کول چې تاسو څوک لیدلی خو نه دي چې راغلي یا تاسو سره اوریدلی خو نه دي او په مدینه کې ټول دغه حالات. مکینه چې کوم لخر راوته هغه مدینه ته نږدې شو هم په قلار باندې روانو کوملار چې عاملار د مدینه ته دراتلو او لار نه بدل کړي. ابو علاقه چې کله دوی ورسی او باغ ذکر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د والده امنه قبر نو باغ ټیم کې هند بنت عتبه چې د ابو سفیان خزوه هغه د وی چې موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور د قبر کولو کو د بترو باسو نو بیا د لخر مشرانو د دې کار نه منع کړه او د وی چې د دې کار انجام بخنی کومګه دا کار وکړو. د ابو علاقه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د مور قبر او اوس د سعودي عرب حکومت الله دی ول خطاقت ورکی او الله د ملک خاده و باد لري دوی دا غزیغه نخې نه خاني ټولي ورکی کړی دي ځکه چې دا قبر پرس بتلو د قبرونو تبا د قبر ته پراتو هغه ته سجدي لګولې. ابو علاقین چې کله دوی راوړي او مدینه ته نږدې شو نو په یو خول باندې رالو په علاقه باندې چې هغه ته ویل کیږي وادي العقیق او سم د علاقېشتي کچې تاسو مدینه ته لاړ شئ او د تکړه مرګري د سرای علما هغه ته
د زین ټول معلومي او زه یو پیر مدینه ته تلوم هلته ملګری ما سره ملو شو کوم چې جامعه کې دی او ورته کوم علماو ناغو ته ما دوی مې هغه زیارتونه برابر نه کوي کوم چې د عام دي د ټول خلک پیژني څه خاص زیارتونه برابر کوي ناغو کې دې په کسان شتي چې بالکل د روډ په منځ کې بودري او د ګاډي بتلو راتلو وي په دیزي کې پلانې کار شي او دلته پلانې نو دې ملګری کې څه ملګری شي ناغره ته ټول تفصیل بیانې چې دا وادي عقیق دی او دا بواده او دا علاقه چې د دې طرف مشرکان را نوتی د دې طرف مسلمانان راغلي نو چې کله انسان ته دې نقشه معلومه شي نو دې سره غا پوها خډېره شي او که ته الله مال توفیق راکو او دغه مبارکو علاقو ته زلاړه منو کوشش وکړو ان شاء الله چې د ملګرو لپاره یو پوره معلوماتي پروګرام وکړو الله سبحانه وتعالى دغه توفیق راکړي مال د مکه لخر چې دغه روانو او مدینه ته نږدې شو وادي العقیق ته ورسېد د وادي العقیق نه عقیق د علاقې نه دوی په خې طرف باندې ووتو نو الته د جبل احد په خوا کې بالکل نږدې یو ځکه دی رشو چې هغه ته ویل کېږي عینین هغه علاقې ته ویل کېږي عینین او د دې په خوا کې یو کارجن زمکه ده یا د دې زمکه چې پالتو زمکه او خراب ورانه زمکه او فصل مسل بینه کو الته دوی کوشو او د مدینه شمال طرف ته د علاقه راځي د کفارو د لخر د مشرکانو د چې راورسېدو احد خواته نو د جمعې ورځ او د شوال میاشو او د شوال د میاشتې شپږم ورځ او دریم کالو د هجرت د شوال میاش کوم ورځ جمعې تاریخ شپږم او کال دریم دی د هجرت په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو استشاری مجلس راووخت شورا د صحابه کرام چې دفاعي خطه جوړول غواړي ځکه چې کسان دغه ځکه دی غرب په خوا کې و دې لپاره دفاعي لار سوکو او څه کول نه غواړي بار زه دې خبرې ته اشاره کوم چې دا اوچت انسان مشوره اخلي د صحابه کرامونه د دلیل دغه په عاجزۍ باندې او دلیل دویم په دې باندې چې په مشوره کې همیشه برکت وي ځکه چې کسانو خو به وخت په وخت نوې خبر را رسو مدینه ته وخت په وخت نوې خبر به مدینه ته راتو اخرنه خبردار ورسېدو چې یا رسول الله کسان عینین علاقې ته رسیدلی الته د وحود د غرب په خوا کې ډیر شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عسکری او استشاری مجلس راوغتو کسان ځان سره کېنول خصوصا هغه چې کوم جنگونو کې ډیر پوه دا غوسره راي مشوره ورکول او دا غونه غستله او به وته مونږ کیوي ایمان یو خوب لیدل چې هغه ته بیان او ته یا رسول الله څخه خوب لیدل او اني قد رايت والله خيرا خیر مې لیدل ډیر ښه خوب مې لیدل خو ته یا رسول الله خیر دا خوب سو وی رايت بقرا يذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلما ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ما ولد شي غوالا ولكيږي او دویم دا ولد چې زما د توري دا سوکه چې کوم دا لګه ورانه شوی دا او خراب شوی دا او دریم دا مې ولید چې ما خپل لاس په زغره کې دنه نوښته دي چې غزغره خ برابر زغره ده هغه ته یا رسول الله د دې تعویل وسکوي نو تعویل دا دی دا غوا چې له لکېږي نو زموږ په ملګرو کې به شهیدان کی وتأول البقر بنفر من اصحابه يقتلون نو په دې ملګرو کې به باز دي چې هغه دا زموږ د غوي سره او د غوي زموږ سره اخرنه ملاقات او دویم دا وتأول الثلمه في سيفه برجل يصاب من اهل بيته او زموږ توري دا سوکه چې ورانه شوی دا نو دې تعویل لري چې زما په نږدې خپلوانو کې به یو کس په دې جنگ کې شهید کیږي او حمزه رضی الله عنه وتأول الدرع بالمدینه او به زما د لاس ما بزغره کې نه نوښته دی په حفاظت کې شوی دی نو دا تعویل د دې د چې موږ مدینه ته بیا واپس راځو یعنی هلته به بالکل ټول ختمي ګونو بلکې مدینه ته به واپس راځو به ملګرو ته دوی چې زما راي خدا د زیرت بیانومه تاسو به خپل راي بیان هغه یا رسول الله تاسو سره وی زما راي خدا د چې بهر ته نوځو زما راي د چې مدینه نه بهر ته نوځو الته د مشرکان پراته کړه من به د خپل علاقه مدینه د یو قسم مورچک من به دې په دفاع کیو
دوی دلته پراته چې څو وخت پورې پراته به تنگ بشي بیا بشي او کچرته حمله وکړه نو موږ به سره د مدینه په دې غاړه باندې او د دې په دې کوڅو کې ښه مضبوط جنگ وکړو او زنانه به دې شو کی چې دوی به د کورونو نه په کورونو د پاسه به ولاړی او دا غزینه په دوی باندې د کانو گزارونه کوي نو دا به زموږ یو دفاعي دغه شی او بهر ته به وته ته ضرورت نشته په دغه ټیم کې دا رائے د بازو خوخه شو او د کمو چې بګي خوخه شو نو به هو کې یو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشر او د ډېر زبردست رائے بیان کړه اوس د دې سرکار نشتی چې بهر ته وته یا نو وته د په دې نه خوشاله چې مؤمنانو ته څه فائدہ ورس د په دې خوشاله چې زک پاتې شوم په کمزې کې پکور کې نزو پکور کې الله سبحانه وتعالى د احزاب د غزوه خندق تذکرہ کړي قران کې ان شاء الله دغه سیرت چې کله راشي به تفصیلا بیان الله وی يحسبون الاحزاب لم يذهبوا چې کله د جنگ ختم شو او دوی خو د خزو په شان په کړکو نه ننداري کولې او دشمنان لاړو وتختی نو د مؤمنان ځوانان ازمري په مدینه کې ګرځیدو اعلان وی لخکری تلی دی کورونه کې چې څوک یې راوځي نو دوی ولدن نواز کوي نه به تری تاسو به وګورئ دوی اکثر واپس راځي وي دا دومره بوزدل کو منافقت نوم د بوزدلۍ دی ډېر څه خوشاله شو یا رسول الله زبردست مشوره وکړه راي دی راکړه او دی ولې په مشوره کې ناسو ځکه چې د خود خزرج خاندان په مشرانو کې وکنه نو دی په صفت د مشرانو ناسو دی په مشرانو کې یو مشر نو ډېر څه خوشاله شو خو الله بل څه غواړي کنه الله بل څه غواړي د انسان اراده کړي یو شانی ول الله بل شانی الله غواړي چې دا خبيث راخکاري شي او د دې په شان چې کوم خبيثان دي چې دا غوي پته ولکي بس صحابه کرام پس یا رسول الله زمونږ راي خو بل راي خصوصا هغه صحابه کرام پس کوم چې د بدر د غزانه پاتې شي او دا یو جوش او جذبه په ځل کې و د انتقام او د الله ذکر چې موږ به په دې غزا کې او خایو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څومره موږ مېنیو په اسلام او په دین باندې او څومره قرباني ورکو موږ په بدر کې پاتې شو نه غدي د پر نیو پاتې شو چې موږ یې ریټو بلکې هغه موږ ته پته نو چې دا جنگ دی نو دا ډېر ګرم را پاسیدو یا رسول الله كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله يا رسول الله دې ورځې موږ ارمانونه کړی دي موږ الله د ورځې غوښتلې فقد ساقه الينا وقرب المسير يا رسول الله لا را پسې راوستي دلته خوا کې د دشمنان پراته دي د دې غر سره په خوا کې دي زجي يا رسول الله وضو پسې لا يرون ان جبنا عنهم د شنه چې د سباله به دوی چې بوزدل خواته ورغلي او د علاقې په خوا کې ډیر شي او غوړه په سراونه وته په دې ټولو کې د کم چې ګرمو په دې کې به د ټول نه زیات ګرم هغه د رسول صلی الله علیه وسلم تر حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عنه هغه انسان چې د بدر په غزا کې د په مشرکانو باندې سم چلونه کړیو هغه انسان خوزړې لبیام یخنو چې راځل په یخو مسم پاسې یا رسول الله والذي انزل عليك الكتاب باغ رب می قسمی چا چې پتا باندې قرآن نازل کړي دي لا اطعم طعاما حتى اجاردهم بسيف خارج المدينه زما دي په الله قسمی زد سره خوراک نه کومه چې سو پوری زد مدینه نه بهر وته نه مو دوی سره په تور باندې مقابله نه کړي زه ډوډۍ نه خورم اته دا قسم وکړم زه ډوډۍ نه خورم دلته نور چې کوم پاتې شي د بدر غزانه غم ګرم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو چې سید اساس راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم عجزي او دغه اوچت اخلاق نور اوچت انسان د مسکی شو چې سید اساس ولر به ومنو او میدان ته وځو مقابله ده پاره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځو د جمعې مونږ وکړو او باغ خطبه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته نصیحتونه او د مهنت او د کوشش وصیت وته وکړو او دا وته وی ک تاسو فتح غواړئ نو
مضبوط ایمانونه بساتي او بل د صبر وکوي او د دشمن د طرف نه که سخت راځي نو داغه د لاسه وګړ وډ کېږي نه بالکل به تیار اوسئ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږ جماعت د خوږو انسانانو نه ډکو ټول رسول سلام ته وی یا رسول الله څنګه چې تاسو وایم د قشم بکی باذن الله مازیګر موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مو کوم مدینه کې د جمعې د منځنه بعد د نصیحتونو روانو مازیګر پورې خبره ورسید رسول صلی الله علیه وسلم چې مازیګر سلام وګرځو نو جمعه ته ډک شو د مدینې د بر طرف نه خلک راغلي او د کوچ طرف نه خلک راغلي او ټول را جمع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړو په هغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب رضی الله عنه پر رسول الله په سرالو کور ته سره نه وځو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پټکې په خپل لاسونو په سر کو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دوز غری واچولې او بهر تر وته تور خپل ځان سره واغسته خلکو انتظار کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراوته څنګه چې راوته صحابه کرام ټول خوشاله شو او ټول رسول صلی الله علیه وسلم ته چوکه دسترو کې اوخ کړاله په دغه ټیم کې سعد بن معاذ رضی الله عنه او اسید بن حضیر رضی الله عنه هغه پاسیدو او د کسانو ته وی تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجبور کو بهر ته په وته باندې تاسو له نو پکار دا غره ایدا و چې موږ په مدینه کې پاتې شونه په مدینه کې و پاتې شه نو پاسیدو ټول صحابه کرام کوم چې دا راي و چې بهر ته وی رسول الله ما كان لنا ان نخالفك من پر نو پکار چې ستاسو راي مخالفت من کړي فصنع ما شئت مسجتا سغواړه غوکي ان احببت ان تمكث بالمدينه فافعل کته غواړي چې په مدینه کې به مونږ پاتې شو او دلته به دفاعي یو خطه جوړه کو نو مونږ په مدینه کې وسنګ چې ته غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته کله چې یو پیغمبر خپل زغره واچي نو داغه د پر بیا نه دی چې د زغره وباسي تر دې چې الله فیصلو کې دغه د دشمنانو په منځ کې اوس مزغره چولې او دوه می چولې دي نو دا واپس نشي وته قومو پاسې د الله دین د مرستې لپاره پاسې په لوی الله باندې توکل پاسې د عرش والا په مرسته کې به موږ دغه کافرانو باندې زور ورکیږو پاسې د عرش ولم د امر دی چې یو پیر را دو کې نو بیا به واپس نکېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه زغره چولې علما کرام وی دا دلیل له بده باندې په دوه خبرو باندې یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشارتن دا خبره وکړه اگر که په خله ونوي خود دینه د حالاتونه دي معلومیږي چې دا خبره د ملګرو ته وکړه چې جنگ ور ډیر سخت دی او دویم دې طرف ته اشاره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل جنگ ته اراده ده نو په خپل باغ میدان ته کوزي او دغه شان شی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعضو حالاتو کې د احد په میدان کې په خپل د مشرکانو په منځ کې ولاړو او غوی ته کوشیو نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وزغری واچولې او هغه سره خپل تورم رواغسته او د مؤمنانو لخر چې کوم را جمع شي د مدینه د بر سر نه راغلي او د کوس سر نه راغلي هغه په دریو حصو کې تقسیم کړو اولنی حصہ کتیبه المهاجرین د مهاجرینو ډله کم چې د مکې نه راغلو هغه صحابه کرام جدا کړو او د غوی مشر وګرځو مصعب ابن عمیر العبدری رضی الله عنه مصعب ابن عمیر له جنډه ورکړه چې د ستاد ملګرو د طرفنا تاسو به د جنډي او تر دوی مشر دویم چې کوم ټولګیو هغه د انصارو د اوس خاندان هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدا کړو چې کوم اوس خاندان سره تعلق ساتي هغه بدلتي او د غوی مشرکو اسید ابن حضیر رضی الله عنه او جنډه غلا ورکړه دریم کتیبه الخزرج من الانصار انصارو کې چې کوم خزرج قبیله والو رسول صلی الله علیه وسلم غوی جدا کړو او د غوی مشرکو الحباب ابن المنذر رضی الله عنه باقی په دې لخر کې زر کسانو د جنگ لپاره او مشرکان سو درې زر کسان راوتیو او په دوی کې د سلو کسانو سره زغری وي په زرو کې د سو سره زغری د سلو سره او د 500 سره بګي اسونه لا با سیرتونه کې خدای راځي د سره بګي اسنو خو مشهور درجه 500 اسونه 500 اسونه سل زغری او کسان سودی زر کسان دي
په مدینه باندې رسول صلی الله علیه وسلم ابن ام مکتوم رضی الله عنه مشر کو او غته دوی چې تبه دغه خلکو د پاره منځونه کې کوم چې په مدینه کې پاتې شوی دي به پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کو د رواني دو او لخر ته وی چې بس رواني نو د شمال طرف ته دوی روان شو مسجد نبوي د خوانه او وخرج السعدان الله اکبر او د دوا سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده د دوانو د رسول صلی الله علیه وسلم مخ کې روان او دوانو زغری چوري او هغه چې انسانان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کې روان دي چې د دوی د سینه کې سورې شي او بالکل ختم شي خو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته غشې دوی نه پریدي چرشي نو سیرت کې راځي چې خرج السعدان امام النبي صلى الله عليه وسلم او د دو سعده سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضي الله عنهما دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ کې روانو ثنیه الوداع علاقین چې کله مؤمنان ولیدو یو لخکری ولیدو د سکسانو چې هوجان سره اسلحې مرغستې وي ډېر مزیدار اسلحې وسره خو دې غټ لخر نه جداو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي دا سوکت وی دا یا رسول الله يهوديان دي دا يهوديان دي او د خزرج قبيله حلیفان دي دغه ملګری نو دوی په دغه ملګرتیا کې راوتی چې موږ خو د خزرج سره لوزونه کړی د مرستې د خزرج خاندان سره نو موږ هم د دوی سره زو او د مشرکانو په مقابله کې به جنگ کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي دا مسلمانان شوي دا غوینه یا رسول الله وی چې مسلمانان شوي نه دي نو موږ ته دوی د مرستې څخه ضرورت نشته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کسان د يهودو د ډله د غزینه واپس کړه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو علاقه ته ورسېدو او هغه علاقه ته ویل کېږي الشیخان شیخان علاقه ته چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو بیا د لخر دي شو کته یو نظر نو کم چې پکې واړو عمرونه کومونه هغه واپس کړو او دوی جنگ نشي کولای دغه دا الکان واړه مشمنان هم به جنگونو لروانو نو باغو کې مشهور چې دین عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر په وخت کې وړي کې رسول صلی الله علیه وسلم راوستو ترازه ته کوړه واپس لاړ شي اسامه بن زید اسید ابن ظهير او زید ابن ثابت زید ابن ارقم عرابه ابن اوس عمرو بن حزم ابو سعيد الخدري زيد بن حارثة الأنصاري او سعد بن حبه رضي الله عنهم اجمعين دا لسکسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړو او دوی واړی دوی موږ سره جنگ نشي کولای پاتې دوه شو چې یو رافع ابن خدیج رضی الله عنه او دویمو سمورا ابن جندب رضی الله عنه دا دوه پاتې شو حالکه دوی عمرونه کم وجه د پاتې کېدو داوا چې رافع ابن خدیج په غشي وشتو کې ډېر سخت ماهر او د غلک سره دي چې عمر کم او ډېر زیات مهارت ور الله په دې کې ور کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رافع پر دې د موږ سره لاړ شي چې کله غدا خبرو کړو نو سموره رضی الله عنه را پاسېدو وړکه ما شو وی رسول الله انا اقوى من رافع زه هدنه زوروري ته چې دل اجازه ورکړي مال ولې نه راکې انا اسرعه زدره پر زولې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکیش فامرهما ان يتصارعا امامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غدمانو ته سي تاسو پهلوانیو او پر زولو کې چې زوګور مجه تاسو کم یو تکړه وي فتصارعا دوانو یو بل سره پر زولو کړو نو سموره رضی الله عنه زور ور شو پر رافع باندې نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د زور وي ز سید تبم من سره سي نو د دوه الکان چې دوی عمرونه کم یو د سموره او دویم سوکته رافع رضی الله عنهما دوی په دې طریقې سره د لخر سره تری دي هم په دغه ځکه د شیخان علاقه کې په دوی باندې شپشوا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماخام منځکو او به د مسوتر منځکو اول ته شپه تیر کړه او 50 کسانی د دې لخر د چوکیداری د پاره غوړه کړو او په غوی باندې مشرو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیژنې کنه يهودي چې ختم کړو اغه ځواني په
په دې 500 کسانو باندې مشر کو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وستا کار دی د دې لخر حفاظت. د سحر در خاتون لک سات مخکی لا تیارو چې کله دې شوط علاقه ته دوی ورسیدو نو الته چې د سحر مونږ کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه ټیم کې سیرت کې راځي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دشمنانو ته دومره نږدې وو چې هغه لیدو او پیغمبر هم لیدو بالکل ښکاری دوه دی ولاغه دي ناشته او دای ناشته باغزی کې عبد الله ابن ابي منافق خبيث سچل بيو شو او چل د منافقت پر ښکارا شو مسړې ګرم شو ما ندري علامه نقتل انفسنا پته نشي چې موږ ځانونه ولي وجنو دا واځي ولګو ولې موږ ځانونه مړ کوو مدینه کې ولې دا کار نه کېږي څه ضرورت ته چې موږ بهر ته راووتو څه ضرورت ته چې موږ دې لارې ته راووتو څه ضرورت ته چې میدان ته راووتو ځانې غوسه کو زه مشر سړی زما رای چې پیغمبر و نه منله او د دې الکانو رای و منله او بهر ته راووتو نو بس وی زه نظم او د ځان سره 300 کسان منافقان ځان سره واپس کړو 300 کسان د دوه کړو را واپس کړو کړه دا وجه نه و وجه اصل کې دا نه و چې پیغمبر زما خبره نه منلې کدا وجه دې په مدینه سره راوته نه هغه کې به دا خبره جوړه کړې کنه خو دې خبيثوم دا پزړه کې وا چې سزي پرزه دوی سره زما دوی به اعتماد شي چې زرو کسانو لاخ کړ دې او دا کافری د کس په مقابله کې دریش نو زبته په منځ کې کسان راولما او د وکړه مقشان چې د مسلمانانو لاخ کړي هغه سختو حالاتو کې هغه نیمګړې کو او وی وسو کسان پاتې شو 300 ته دراوستو 300 کسان دراوستو په دغه ټیم کې دوه ټولګي یو بنو حارثه د اوس خاندان او دویم بنو سلمہ د خزرج نه نږدې و چې دویم د سره واپس شي او خډیر کسان د اوس او د خزرج نه نږدې و چې دویم واپس شي خو الله سبحانه وتعالى غوي مضبوط کړو او دا غوي زړونه مطمئن شو. الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا الله وی دو ټولګو تاسو کې اراده کړو او واپسې والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله مرګره دا غوي چې دا غوي غزلونه مضبوط کړو او دوی واپس نشو د عبد الله ابن ابي سره په کوم ټیم کې چې عبد الله ابن ابي خبيث منافق واپس کېدو نو په هغه ټیم کې وته आवाज کو د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله ابن حرام رضی الله عنه د اوچت انسان دی او دیم په دې غزا کې شهید شوی او بیر دا خبرې د الله سره ان شاء الله پر روان درسونو کې اورو د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله ابن حرام چې ولدي منافقانو راځي وی قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا راشد الله په لار کې جنگو کوي یا نور سني چې کوئی دفاع خو کوي هغه ته نه کوم ته یقیني پته وي چې تاسو جنگ کې نه به موږ نه واپس کیږو خو تاسو جنگونه نه راوځي نو عبد الله ابن حرام دې خبرې سره ډیر غوسه شو او راوته دی وی ابعدکم الله الذي تاسو لري کې د خپل ځان نه تاسو الله دشمنان یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو په شان خلکو ضرورت سره شتي الله په ټیم کې آیتونه نازل کړ المنافقان حال به بیان کو نسوي الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا او دوی ته ویل شو راشد الله په لار کې جنگو کوي دفاع خوږي قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الله دوی وی کوم ته پته وي چې جنگ شتي او د یقیني موږ د سره تلو الله وی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان
الله وی باغ ورځ باندې دوی کفر ته ډیر نږدې و د ایمان نه یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم وی دوی په خلو باندې هغه څه چې دوی په زړونو کې نشتی والله اعلم بما یکتمون او الله ته پته دا خبرو چې دوی یې پټي دا بل مصیبت راغی په مؤمنانو باندې د جنگ د شروع کېدو نه مخکې او متاسف په اوله کې وی چې د احد غزا چې کله نوم انسان ووري نو سړي سوچ او فکر هغه مصیبتونو ته لاړ شي کوم چې په مؤمنانو باندې راغلي نو یو مصیبت د دې نه شروع شو او دا چې 300 کسان لخر نه دقه شنو واپس شو لخر نیمګړې پرېخو نو 200 کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کړ او د مشرکانو کوم چې مشرکان دی راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی احد دی غر ته ځان رسو ځان دې ته نږدې کو خو په کوم لار باندې چې تو نو د غوی په نظر پرې وته هزه په ځای بغوی راخاره کیدو یو ځکه په پناه شو بیا په پته لګیږي روان دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज کو من رجل يخرج بنا على القوم من كثب من طريق لا يمر بنا عليهم په قوم کې دي سوکشتي دي ملګرو ته وي پتاوس کې سوک دي شتي چې منګه نږدې د مشرکانو په طرف باندې وباسي او دوی منګه وینني د شلاري چې په دوی باندې نه تیری نو باغ ټیم کې ابو خیثمه رضی الله عنه پاسد وی انا یا رسول الله ما تلار معلومه ده اگر رسول صلی الله علیه وسلم مخکې کو او ډیر لنډ لاري بلو کته چې اغلار د بنو حارثه خاندان پزمکه باندې تیریدا او د یو کارجن زمکه وا او د غوی پکې مزریم وي د غوی ونیم وي د غوی پټي پکې وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه طرف روان شو او د مشرکانو لخر هغه مغرب طرف ته پریخو او دوی په دغه طرف ته روان شو د لخر د قشن روانو په یو باغ باندې تیر شو چې هغه باغ د مربع ابن قیضی او د منافق او سترګو نظر تل وړونو نو کله چې د ووري د چیرې لخر په دې طرف را روان دي نو په لاس کې یو چون دغه واغسته د خوره او د په مسلمانانو باندې وښته او د وته وی کته د الله پیغمبري نو تبدی سره نو تی زما دی باغ ته او په دې طرف باندې وتلی صحابه کرامو اراده کړی چې د مردار کې په دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لا تقتلوه فهذا اعمى القلب اعمى البصر د پرې د پستر ګمړوندې او پزړ باندې همړوندې د تسموي د زموږ څخه نشته به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزینه روان شو او د خول باندې تاسو به خول لیدلې د احد د غرب په خوا کې شتي او د جبل الرومات چې کوم دی دا کوم ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 کسان کې نه ویلو هغه غر د وسو ته داخله خيجي بر د دې په شاته طرف باندې دا خول راغله په دغه ذکر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر شو مدینه ته مخوا او شاته د احد غرو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه سیاست دی تفصیل به ان شاء الله پر روان درس کې ته کوم وسو ختم دی چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځای غورو خو دې کې د ساتي چې کوم ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر شو نو شاته سدي شاته د احد غر دی او مخامخ د سره مدینه ده نو د دینه د واضح شو چې دشمنان د مدینه او د مسلمانانو ومنځ کې شو او د مسلمانانو نشاته احد دی به څنګه چل شي واغ ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان څنګه خوره کړو د جنگ شروعات څنګه وشو په دې جنگ کې څه نقصانات کافرانو ته ملو شوي سم مؤمنانو ته او به ناشنا سیرت ته وګد هغه به ان شاء الله بیا پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالى په موږ ټول باندې خپل خصوصي رحم وکي او څنګه چې الله سبحانه وتعالى موږ په دې مبارک جمعات کې وځي کړیو دغه شان دی الله سبحانه وتعالى موږ او څوک چې دا پروګرام اوري او څوک چې ګوري الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځي کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.